لنډه کیسه زما د مینې نه توبه ده. لیکوال ظهیر شینواری. جلال په زمزمه د ځان مینځلو له تشناب نه راووت. سم د لاسه راډیو چالان کړ. په راډیو کې د ګلزار عالم دا سندره چالان وه. له پاسه واورې ورېدې، غرونو لمبې کولې، اما و جانان چې له یو بل سره وعدې کولې. راډیو نور هم په زوره کړه. په داسې حال کې چې د خپل سر ویښتانې په دسمال وچول، د راډیو د سندرې د موزیک سره سم د نڅا حرکات پیل کړ. ناڅاپه یې مور را دننوته. لومړی راډیو مړه کړه او بیا یې په قهر جلال ته وویل: دا څه ډمتوب دې شروع کړی دی؟ ټوله ورځ ته یې او سندرې دي. تاسو ته دا میراث له پلار نه پاتې دی. هغه به هم په ځوانۍ کې همدا کارونه کول. جلال له ډېر خجالت نه سر ټیټ ونیوه. هېڅ غږ یې ونه کړ او په بیړه له کوره ووت. مور یې په کوټه کې خواره واره شیان ټول ځای په ځای کړل. په تلویزیون یې دسمال وغوړوه. راډیو په خپل ځای کېښوده. هرې خوا پرتې د آډیو او ویډیو سیډي ګانې یې په یو پلاستیک کڅوړه کې واچولې او هغه هم د تلویزیون په خوا کې کېښود. د جلال ملګري او دوستان هم د سندرو د اورېدو ډېر زیات مینهوال وو. کله ناکله به په یو بله حجره کې د منګي ستار او رباب سره د ټنګ ټکور مجلسونه جوړول. په هغه ودونو کې چې به ساز و سرود ونه و، د جلال یاران به د هر چا د مخه په کټونو کې ناست وو. خو نن چې د کلي په میدان کې د جلال یاران وه، د هغه سره روغبړ کوه، نه یو څه خفه معلومېده. یو او بل ورنه د خفګان پوښتنه کوله، خو هغه خبره خوا دې خوا کوله او ځواب یې نه ورکوه. ملګرو هم نه پرېښود. په بیا یې ورته وویل. په پای کې مجبور شو او داسې وویل: خفه په دې یم چې په ټول عمر کې یوازې همدا نن د راډیو سندرې سره خپله کوټه کې ډانس مې کولی چې ناڅاپه مې مور راغله او زه یې ولیدم. اوس مې خدای شته ډېره خوا بده ده. د دې خبرې سره سم ټولو ملګرو په کړس کړس وخندل. یو ملګري پرې ورغږ کړ: یاره، هېڅ چرت مه خرابوه. دا دومره د خفګان خبره نه ده. څه بل چا خو نه یې لیدلی، خپلې مور لیدلی. خپله مور خو مور وي. د دې خبرې سره سم د جلال ټنډه وغوړېد او یو څه مسکی شو. یو بل ملګري پرې ورغږ کړ: جلاله، زیری مې در باندې. بیګا ته په برکلي کې واده دی. له ښار نه زبردست ډمان راوستي دي. بس ټول به ورځو. پام دې وي چې بیا بانې مانې ونه کړې. جلال چې دا خبره واورېده، له ډېره خوشحالۍ نه یې رنګ تک سور شو او په لوړ غږ یې وویل: بېشکه ته بیګا یادوې، زه خو وایم راځئ چې همدا اوس ورشو. جلال ماښام د خپلو ملګرو سره واده ته لاړ. تر نیمې شپې پورې د ډمانو سیل ته ناست. کله چې ډمانو خپلې باجې او دوکړې یعنې دبلې وتړلې، نو جلال هم د خپل کور مخه ونیول. کله چې د کور دروازې ته راورسېد، نو په زړه یې ویر او ډار ننوت، ځکه په نیمه شپه نه شو کولی چې د کلا دروازه ووهي. په ډېرې خوارۍ د کلا دیوال له لارې د خپل کور انګړ ته ښکته شو. غلی روان و چې مور او پلار یې په راتګ خبر نه شي. خپلې کوټې ته د رسېدو سره سم یې لومړی تلویزیون چالان کړ او بیا د خپل کټ د بستر په سمولو اخته شو. په تلویزیون کې یو دم نوې سندره داسې پیل شو: زما د مینې نه توبه ده، بیا به نه کړم مینا، د جانان مینه عجیبه ده، بیا به نه کړم مینا. جلال چې په کار اخته و او د سندرغاړې غږ یې تر غوږ شو، نو په بیړه د تلویزیون د پردې په لور وکتل. هک پک شو. د سندرغاړې په څېره یې خپلې سترګې نورې هم خښې کړې. یو ناڅاپه یې په کړیک وویل: اخ خدایه، دا څه ګورم؟ د دې خبرې سره سم یې په خوا کې ایښودل شوی د اوبو ښیښې، جګ او ګیلاس یو بل پسې د تلویزیون په ښیښه وار کړل او د تلویزیون د سکرین ماتې ښیښې هرې خوا ته خورې ورې شوې. جلال د ډېره وخته په خپله کوټه کې بېهوشه پروت و، خو کله چې په هوش راغی، رڼا ځمکې ته راولېدلې وه. په بیړه د خپل سفر لپاره تیاری ونیو. سوی چې مور او پلار له خوبه راپاڅېدل، جلال له کلا وتلی و او د ښار مخه یې نیولې وه. مور چې سهار د جلال کوټې ته ننوتله، د جلال نشتون او د مات شوي تلویزیون ښیښې هر لوري ته خورې ورې پرتې وې ولیدې. حیرانه دریانه ودرېده. په سترګو کې اوښکې راغلې. په ډېرې وارخطایۍ دا خبره د جلال پلار ته ورسوله. هغه هم وارخطا شو او په دې اندېښنه کې ډوب شو چې په زوی به څه پیښه راغلې وي. له بلې خوا جلال تیاره ماښام کې ښار ته ورسېد. د شپې د تېرولو لپاره نیغ د خپل خور کور ته ورغی. خور د ورور په لیدو ډېره زیاته خوشحاله شو.
د کور د ټولو وړو او غټو پوښتنې ورنه وکړې او جلال هم د خپلې خور هرې پوښتنې ته ځواب ورکوي. خور د خپل ورور ډیر قدر او عزت وکړ. کله چې ویده کېده نو ښایسته او نوې بستره ورته وغوړوله. په خوا کې اوبه ورته کېښودې. بیا د هغه د کوټې برق مړ کړ. د ښه خوب او ښې شپې هیله ورته څرګنده کړه او نور خپله کوټې ته لاړ. شپه تېره شوه او چې سهار شو نو د جلال خور خپل خاوند د بازار نږدې دکان ته په شیدو پسې ولېږه چې نن خپل مسافر ورور ته د شیدو خوږ او مزېدار چای برابر کړي. جلال همدا شیبه غنیمت وګڼله. له خپلې بډې تومانچه راوویسته. مرمۍ یې تېره کړه. خور یې ډېره وارخطا شو. غږ یې پرې وکړ: جلال وروره، په دې توپانچه څه کوې؟ جلال بې له ځواب ورکولو د توپانچې ماشې زور کړه او درې څلور ډزې یې وکړه. کله چې د جلال د خور خاوند له شیدو ډک لوښی په لاس خپل کور ته راستون شو، ګورو چې مېرمن یې په سرو وینو کې پرته ده او جلال او وښه یې په کور کې نشته. 2-3 ساعته وروسته د هېواد په مشهورو تلویزیونونو او راډیوګانو کې داسې خبر خپور شو. په خواشینۍ سره مو خبر اخیستی چې د خوب ژبې سندرغاړې چې تر اوسه یوازې یوه سندره په تلویزیون کې ثبت شوې وه د خپل ورور لخوا په دې تور چې ولې په تلویزیون کې سندرې ویلي د توپانچې په ډز ووژل شو او بیا یې د وژل شوې سندرغاړې همغه سندره یو ځل بیا د تلویزیون په پرده وښودله: زما د مینې نه توبه ده، بیا به نه کړم مینا، د جانان مینه عجیبه ده، بیا به نه کړم. د لنډې کیسې پای.